جوانم میزنم بروی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم. دغه اعتراضونه د افغانستان د پوهنې وزارت د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې راپورته شول. آسمان رنگ تو از قشنگ، رنگ تو روزها بی رنگ. غږونه بیلابیل دي مګر اعتراض یو دی. د دوی اعتراض د پوهنې وزارت وروستۍ پریکړې پورې اړه لري چې له 12 کلنۍ څخه د پورته عمر لرونکو ښځینه زده کوونکو لخوا د سندرو او ترانو پر فعالیت بندیز لګوي. یک تصمیم متحجرانه و متاسفانه است، به خاطر از اینکه این همه تصامیم زمینه را برای افراطیون مذهبی و سنتی در افغانستان بیشتر می سازه. در پهلوی از او نقش زنانه، حالا چی جدا از اینکه ما سنشان مورد نظر داشته باشیم، سن بالاتر از 12 یا پایین تر از او، نقش اینا را به حاشیه میرونه. مدرسه مکتب نمیشه و همچنان ترانه حذف نمیشه. ترانه صدای کودکان است و صدای نوجوانان است و صدای انسان است. ما نمیتونیم صدای انسان از جامعه حذف بکنیم و حذف صدای زنان به معنی حذف حضور زنان از جامعه است. د پوهنې وزارت پریکړه د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو لپاره ګرمه موضوع ده او د ډیریو غبرګونونه یې راپارولي دي. یو شمېر نجونو په ټویټر او ټولنیزو شبکو کې د آی ایم مای سونګ تر نامه لاندې کمپاین پیل کړی دی. مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا هم غبرګون ښودلی دی. د انګلستان حکومت هم ویلي چې دوی به سمدلاسه له افغان ښوونځیو سره په خپلو مرستو بیا کتنه وکړي. دغه زده کوونکي د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ څخه دي چې د پوهنې وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي. خو د دغه انسټیټیوټ چارواکي وایي د پوهنې وزارت وروستۍ پریکړه د اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو سره په ټکر کې ده. این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی قرار داشته و با آشکارترین شکلش پایمال نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم ها و بانوها به سرود و ترانه و موسیقی است. طبعا از دیدگاه ما یک کار کاملا ناشایست است و تمام بنیاد و اساسی تصمیم تعصب و تبعیض جنسیتی تشکیل میده. شاوخوا 2 کاله وړاندې د افغانستان پوهنې وزارت د پوهنې د ملي ترانې لومړی فیسټیوال کوربه و چې د افغانستان د خپلواکۍ 30مه کلیزه یې ونمانځله. د هغه مهال د پوهنې وزیر میرویس بلخي دغه فیسټیوال د تعلیم په برخه کې د نوي نوښت په توګه یاد کړ. خو شاوخوا 2 کاله وروسته او 3 ورځې مخکې بیا د کابل د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې د نارینه‌و په شتون کې په مراسمو کې د 12 کلنۍ څخه د زیات عمر لرونکو ښځینه زده کوونکو لخوا د سندرو او ترانو غږول منع کړل. د زده کوونکو او والدینو په بیا غوښتنې سره د پوهنې وزارت دا تصمیم نیولی چې له دې وروسته هغه ځوانان چې په متوسطه او لیسه دوره کې په زده کړو بوخت دي دوی په تشریفاتي برنامو کې ترې ګټه وانه اخیستل شي، بلکې ابتدایه دوره کې ځکه چې د درسونو حجم کم دی او په متوسطه او لیسه کې د درسونو حجم هم ډیر زیات دی او دوی دومره وخت نه لري چې وکولی شي خپلو نورو برنامو ته هم رسیدنه وکړي. د مکتوب له خپرېدو 2 ورځې وروسته د کابل د پوهنې ریاست د جمعې په سهار یو نوی مکتوب خپور کړ چې پکې ویل شوي د لومړنیو ښوونځیو نجونې کولی شي د خپلو کورنیو په اجازه سندرو ویلو کې برخه واخلي، خو د متوسطه او لیسې زده کوونکو برخلیک لا روښانه نه دی.